الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. طالبانو دادی د بخاری حدیث راغی چې حضرت معاویه صاحب بن ابي سفیان پر منبر باندې ناستو، لیکن چې الله اکبر الله اکبر هغه امام دا دوه مازان کاوه، د دوه مازان اجابت تکاوه. د اذان اجابت په لسانو خو سنت دی، د نور اذانو وزدغه اذان له سنت دی کنه، دا د حضرت معاویه صاحب کاوه. دا حدیث هم راغی، لیکن ترمذی کې 400 بخاری راوړي. دا په داسې تور وایي یا اذا خرج الامام یا اذا جلس الامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام او كما قال رسول الله. د نبی عليه الصلاه والسلام برک صریح حدیث راځي چې امام راوته، یعنی اوس راوته پر منبر کې یا راولار سو پر منبر کې شرط بیا نو صلات سره کلام، نو دا کلام نه دی چې د اجابت کې اجابت کلام. او دته د بخاری حدیث هم راځي طالبانو یا مقتدیان په دغه وخت کې سم د اجابت کې ورسره په پای کې دعا کوي الله عمره باجی دعوت تامه دا وای. دا څنګه دی طالبانو اصح کول داري دا به ورسره خبره د تراشي ته چې خپل دغه واوري دغه یروي استما موږ علماء د لیکلي دي چې دغه اذان د خطبه سره دوه اذان د چا سره هغه د خطبه سره په خطبه کې خو سړی پټ خلک چې جاته کې چاته ویل چې هغه بدکار کاوه امر بالمعروف نهي عن المنکر ورته وکیلا نبی علیہ السلام الکریبل چاته ول چې ان ست پټ خلک سلا کړي چا ورته ول بل چاته لا پکد لغه د لاغو دا خو څوک ته د لاغو کلام دی، دا بیکاره کلام. ما په خبره باندې پوسوس کنه سواس په پوه نو دا څنګه کو طالبانو شهم علی د شیخ الاسلام دی تر دغه ما شو بل رقم د حدیث 400 کې کې دا د بخاری سم حدیث راغی په پاکه د شو ویلم علماء د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مجلس کې چې اذان موجن کاوه بارول دا رقم یې کول یعنی اجابت نو صح کول د طالبانو هغه حدیث راغی چې اذا خرج الامام فلا صلاه ولا كلام، نو دا بیا صح دا دی چې د اذان ثانی هغه قسم امام دی که هر څوک دی هغه د اجابت نه کوي چې چیرې کاو پزړه کې دی. دا حدیث پر چا عمل دی هغه پر دا انعام الباری هغه په څلورم جلد 4 صفحه کې دا ځای ته چې څه پام ورته وکړي باره به مثال خلاص بل وخت بیان پکې خطا وځي. دا خلک پښتون در سکی پر منبر باندې ناس ملای الته په زور باندې ګډي وایي او هغه د رسول الله حدیث چې نه صلات نه کلام سره خبردار کوم وایي پټ لکه اوس مرده ټول منبر ته سړی چې خطبه شروع کوي اعوذ بالله وایي ایمان وایي پټ وایي په زور نه وایي هغه موږ وایي خو د څوک نه خبرو دا شان والله سبحانه